اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو، ډاکټر صاحبانو او وطندارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسې روغ او جوړ سیږي. د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت له لوري تاسو ته تخنیکي معلومات د تل په څیر باندې وړاندې شوي دي. دا ځل موږ غوښتل چې موږ تاسې ته خصوصا په ویډیویي شکل باندې یا په تصویري شکل باندې تاسې ته د غواګانو د جیري یا د خوراک د جوړولو په اړه باندې معلومات درکړو. دا معلومات په انشاءالله تعالی موږ د اولې برخې نه شروع کوو او تر دې پورې چې څنګه کولی شو چې غوا 10 کیلو 15 کیلو یا 50 کیلو پورې شیدې تولیدوي، هغوی ته څنګه کولی شو موږ جیره جوړه کړو. د غواګانو جیره عموما دوه برخې لري، چې لومړۍ برخه یې اوبه او دویمه برخه یې وچ مواد دي. موږ چې غواګانو ته کله جیره سنجو یا کوم خوراک ورته جوړو نو په دې کې موږ هم اوبه سنجو او هم ورسره وچ مواد چې دي د دې ارزونه کوو چې په کومه اندازه وچ مواد دي. په وچو موادو کې عموما انرژي راځي، چې په انرژي کې کاربوهایدریت او غوړي دي، پروتین دي او د پروتینو سره خوا کې چې دی فایبرونه دي، د فایبر سره ورسره خوا کې ویټامینونه دي او منرالونه دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی شو په کومه اندازه باندې خپلو غواګانو ته جیره جوړه کړو. د جیرې په تنظیم کې اوبه د ټول نه لومړی مقام لري. غواګانې اوبه له 3 منابعو څخه ترلاسه کوي. یو هغه چې په مستقیم شکل باندې څکي، تاسې ورته ږدئ. دویم په خوراک کې اوبه دي. او دریم چې کله دا غذایي مواد په وجود کې میتابولیزم کوي، استخلاف کوي یا سوځېږي، د هغې څخه ترلاسه کوي. نو غواګانې په عمومي شکل باندې د 1 لیتر شیدو دپاره کم از کم 15 لیتره اوبو ته ضرورت لري. که ستاسې غوا په اوسط ډول باندې 50 کیلو شیدو کې، نو 50 په 100 کې ضرب کړئ، په 50 کې ضرب کړئ چې دا 250 لیتر راځي. په نورمال حالتونو کې غواګانې دغه اوبه چې تاسو ته ما مخکې وویلې یا د په مستقیم شکل څکي یا د غذایي موادو د خوراک څخه چې په خوراک تاسې کوم ورکوي په هغې کې اوبه یا د میتابولیزم څخه چې دا کله تجزیه کېږي. نو موږ چې کله جیره سنجو، د جیرې په وچه برخه باندې چې دی چې هغې کې پروتین دي، غوړي دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي، فایبر دی، په دې شیانو باندې بحث کوو. نو موږ به انشاءالله تعالی راځو یو دا به دا راخلو او تاسو ته به په دې اړه باندې معلومات درکوو. د ټولو لومړی خو باید په دې پوه شو چې د غواګانو هضمي سیستم څنګه دی. په دې باید وپوهېږو چې کوم غذایي مواد موږ غواګانو ته ورکوو چې هغوی وکولی شي چې خپل ځان وساتي، بچی وساتي، تکثري سیستم فعالیت پرې وکړي او شیدې تولید کړي. مخکې له دې چې موږ د غواګانو د جیرې د تنظیم په اړه باندې بحث وکړو، تاسې باید په څو شیانو باندې پوه شئ تر څو وتوانېږي په ده باندې چې غواګانو ته خپله جیره جوړه کړي یا حد اقل هغه مشکلات چې د جیرې په تنظیم کې رامنځته کېږي د هغې څخه مخنیوی وکړي. هغه د غواګانو هضمي سیستم دی. د غواګانو هضمي سیستم د انسانانو په څیر باندې نه دی. مثلا انسانان چې دي دا یوه معده لري، خو غواګانې چې دي دا نشوار کوونکي دي. دا 4 معدې لري چې هغه اوله معده یې لرې یا رومن دی، دویم ریټیکولم دی، دریم اومیزم دی، څلورم چې دی ابمیزم دی. د غواګانو 4مه معده چې ده دا د انسانانو په څیر باندې ده. خو دا 3 نورې معدې چې دي دا خپل جوړښت او خپلې وظیفې لري. اوس راځو غواګانې د انسانانو په څیر باندې کولی شي چې ځینې غذایي مواد هضم کړي، خو ځینې مواد چې دي د دوی نشي هضمولی. د غواګانو 3 معدې چې هغه لرې، رومن، اومیزم، ریټیکولم، دا 3 معدې چې دي په دې کې میکروبونه دي. او دا میکروبونه غواګانو ته یا د دشوار کوونکو حیواناتو ته دا وړتیا ورکړي چې غذایي مواد تجزیه کړي او غذایي مواد ترې جوړ کړي. انسانان او نور حیوانات دا ځانګړتیا نه لري. دا یوازې په نشوار کوونکو حیواناتو کې ده. یعنې نشوار کوونکي حیوانات کولی شي چې د بکتریا یا د میکروبونو په مټ باندې واښه ټوټه ټوټه کړي، هضم یې کړي او د هغه هضم شوي خوراک نه چې دی حیوان ترې استفاده وکړي. یعنی په دې معنا باندې چې د غواګانو لومړۍ 3 معدې د انسانانو د 4مې معدې پر څیر باندې خاص انزیمونه نه لري، بلکې دا یو محیط جوړوي بکتریاګانو ته چې هغه ګټورې بکتریاګانې دي، نور مایکرو ارګانیزمونه دي
چې د دوی وظیفه دا ده چې د واښه کوم یا کوم خوراک تاسو ورکوئ غواګانو ته خپلو څارویو ته دا چې کي دا هضم کي. نو په اولو 3 میادو کې چې دی غواګانې یا د څاروي چې دي د دوی په برخه د دوی په داخل کې د 3 میادو کې بکتریاګانې دي او دغه بکتریاګانې چې دي د کوم واښه خوراک تاسو ورکوئ دا هضموي. کله چې د دې نه تیر شي بیا 4مې معدې ته راځي او په 4مه معده کې چې دی د انسانانو په څېر باندې هغه تجزیه کېږي. هلته انزایمونه دي او هغه انزایمونه کولی شي چې غذایي مواد، پروتین، شاه، مرچ چې پاتې کېږي هغه ټوټه ټوټه یا تجزیه کړي. ګرانو مالدارانو، دا و زموږ د درس لومړۍ برخه. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې په همدې امتداد باندې موږ خپل درسونه وړاندې کوو تر څو تاسو وکولی شئ چې د غواګانو دپاره کوم هغه جرۍ کې چې کوم غذایي مواد سنجول کېږي، ازمیښت کېږي، هغې باندې تاسو پوه شئ او خپل مشکلات په خپلو ساحو کې څه ناڅه حل کړئ. نو راتلونکي برنامه کې به انشاءالله تعالی تاسو ته موږ د غذایي موادو د هضم، د جذب او په نورو معلوماتو باندې خبرې وکړو. موږ سره اوسئ.